وړاندې باندې کرکټ لوبغالي او نور میدانونه هم په نظر کې دي او هغه هم حال په حال او هیله او امید دا ده چې دغه کړنو څخه په لوبغاړو لپاره ولري مین وایکټ هم په جوړېدو دی چې چارې به ډېر ژر پای ته ورسېږي دا اکاډمي داسې وخت و چې په خوست کې د ولایت په کچه یوه اکاډمي نه لرله آصف خوست په ورزش کې پرمختللی دی هغه کوم کوچنی خبر نشي کېدلی د دې پر شا بسم الله الرحمن الرحیم دا شان د افغانستان تیز بالر چې کرکټ نماینده بایدار او د فوټبال کې مسؤل نماینده نوموړې اکاډمي تقریبا 8 میاشتو کې کارونه بشپړ شول تقریبا 15 لک افغانۍ مصارف مو وکړل په دا کې شپږ معیاري وایکټې چې ګراسي وایکټې دي او داسې نور دي او ته پیچه هغه د هغه چیپس پیچونه دي د دې نه مو موخه دا وه چې په افغانستان کې عموما کرکټ او سپورټ ډېر پرمختګ کړی ده متاسفانه په خوست کې اکاډمۍ کمبود احساسېدو نو د دې په اساس چې موږ استعدادونه لرو ځوانان لرو هغه خپلې وړتیاوې نشو شو کوای نو موږ هدف دا و چې یوه طرف ته ځوانان تشویق کو سپورټ طرف او بل طرف ته هغه استعدادونه چې هغه وړتیاوې لري هغه کرکټ بورډ ته د خپلې اکاډمۍ طریقه ورمعرفي شي همدا شان د والیبال لیګونه نو دا ښکاري د کرکټ بورډ د خوست ولایت نه ډېره مننه کوو کور یې آباد هم بسم الله الرحمن الرحیم داسې خوست کرکټ زیات د اکاډمۍ شته مخکې د کمو د نورو کرکټ اکاډمۍ سره د اکاډمۍ شتون زیات څه نو دې سره د لوبغاړو زیات سهولت رامنځته څه داسې مخکې ټول کال کرکټ د خوست کې 4 فصله کرکټ ده نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو ته راتلل په ژمي کې نو په هغو سره که چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړي ځکه اکاډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې وکیل زادران دی په خوست ولایت کې د متون اتفاق کرکټ لوبډلې یو تن لوبغاړی واقعا داسې روزنځایونه یا داسې اکاډمۍ د سپورټ په برخه کې د لوبغاړو په برخه کې ډېر مرسته کوي او داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي او په خوست ولایت کې د لوبغالي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي باید معیاري لوبغالي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښې لوبې ترسره کړي Thank you.